السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول راته روغ جوړ او د صحت او عافیت کلي به مو پر تن وي. دوستانو، زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شئ چې موږ او تاسو د جیمیل آی ډي جوړه کړو. نو انشاءالله د ویډیو کې به زه تاسو ته ټوله طریقه ښیم، سټپ بای سټپ به موږ او تاسو مخکې ځو او جیمیل آی ډي به انشاءالله جوړوو. دا چې ډېرو ملګرو مو پوښتنه کړې وه، په همدې اساس مې وغوښتل چې تاسو لپاره دغه ویډیو ایډیټ کړم. نو ملګرو، په ویډیو باندې فایل کوو، خو مخکې دوستانو له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړو، په ډېره مهربانۍ سره هیله کوو هغه ملګري چې همدا شیبه زما یوټیوب چینل سره یو ځای دي، زما چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې له ملګرو سره شیر کړئ. نو ملګرو، په ویډیو باندې فایل کوو. ملګرو، اوس به تاسو راشئ جیمیل ایپ چې دی یا جیمیل اپلیکیشن چې دی، نو دا به تاسو راخلاص کړئ. دا په هر انډرایډ، آیفون او هر ډول موبایلونو کې له ځان څخه وي. دغه اپلیکیشن چې دی دا به تاسو راخلاص کړئ. دلته تاسو ته ښکاري دا اپلیکیشن چې دی دغه به تاسو راخلاص کړئ. دا مو چې هر کله دوستانو راخلاص کړئ، تاسو ته لاندې ویلکم ټو جیمیل دغه صفحه دوستانو راځي. دا به تاسو یو ځل دغه نشان چې دی دا به تاسو کلیک کړئ. ملګرو، تاسو بیا په ډن باندې کلیک وکړئ. لاندې تاسو ته لیکلي دي د ځای کې ډن نه بیا تاسو کلیک واخلئ. ملګرو، دلته تاسو ته دوه برخې لیکلي، ټاک ټو جیمیل او اډ ان جیمیل ایمیل ادرس. تاسو به دلته کلیک وکړئ. ملګرو، دغه صفحه چې ده ملګرو تاسو به دلته کلیک وکړئ. ملګرو، دلته مو چې هر کله کلیک واخیسته، تاسو ملګرو دلته ګوګل ورته انتخاب کړئ، تر څو تاسو جیمیل چې دی دا به تاسو په ګوګل کې راخلاصوئ. ملګرو، دا دی ما کلیک ور باندې وکړو، لږ صبر کوو، دغه صفحه لږ لاګین اخلي او تاسو به ورته انتظار کوئ. دوستانو، دغه صفحه چې موږ ته راخلاصه شي، موږ ته د جیمیل ټول هغه طریقه چې ده دا دی دوستانو، موږ به اوس دلته جیمیل راخلاصوو. ملګرو، د نوي جیمیل د جوړولو لپاره تاسو ته لاندې یوه برخه لیکلې ده ملګري، دغه کریټ اکاونټ. دوستانو، د نوي جیمیل د جوړولو لپاره به تاسو په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. ملګرو، دلته تاسو ته 3 برخې راځي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسو ته لومړی برخه لیکلې ده ملګرو دلته فار مای پرسنل یوز. ملګرو، دا د شخصي رابطې لپاره ده او لاندې تاسو ته یوه بله برخه هم لیکلې ده فار مای چیلډ. ملګرو، تاسو لاندې یوه برخه بله هم شته بزنس. ملګرو، دا لاندې تجارتي ایمیل جوړیږي او پاس چې دی شخصي ایمیل جوړیږي. ملګرو، ښه خبره همدا ده چې موږ او تاسو به د لومړی اپشن چې دی فار مای پرسنل یوز همدا به دوستانو تاسو انتخاب کړئ. دا مو هر کله دوستانو چې انتخاب کړم، موږ ته بله صفحه راځي، لږ صبر کوو تر څو موږ ته بله صفحه راخلاصه شي. دا د ملګرو موږ او تاسو به په دې ډول خپل جیمیل مخ ته ورو. نو ملګرو، دلته به تاسو ته 2 برخې راځي. لومړی دلته تاسو ته لیکلي دي ملګرو پیسټ نیم او لاندې ملګرو تاسو ته لیکلي دي دې ځای کې لیسټ نیم. ملګرو، دا لیسټ لومړی به تاسو خپل نوم ولیکئ او لاندې به تاسو دې ځای کې چې دی دې ځای کې به تاسو تخلص ولیکئ. نو ملګرو، زه نوم ورته لیکمه هلال. ملګرو، هلال مې ولیکه، خوستی لاندې په لیسټ نیم کې ورکومه خوستی. ملګرو، دا دی ما خوستی هم ورکړو. دا لومړی چې شو دغه نوم دی او د لاندې چې دی دا تخلص دی. ملګرو، له هغې وروسته به تاسو په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. دا نیکسټ چې دی ملګرو همدې نه به تاسو کلیک وکړئ. دې نه مو دوستانو هر کله چې کلیک واخیسته، دلته تاسو ته د خپله د زیږېدو کومه نیټه چې وي دا به تاسو ورکوئ. ملګرو، لومړی تاسو لیکلی دي مونت، دلته به تاسو میاشت ورته انتخاب کړئ. زه مثلا اوس 7مه میاشت ده، تاسو چې هر میاشت انتخابوئ مشکل نشته. زه به اپریل ورته انتخاب کړم او ډي به ورته انتخاب کړمه 3مه او کال به ورته انتخاب کړم. ملګرو، کال کې یوه خبره همدا ده، مهمه خبره دا ده چې تاسو به د ایمیل ته چې کوم کال ورکوئ باید 18 کلونو نه زیات وي، ځکه چې تاسو ته بیا جیمیل کمپنۍ چې دی لومړیتوب درکوي په هره برخه کې چې وي. ملګرو، تاسو به کوشش کوئ د 18 کلونو نه زیات عمر به ورکوئ. ملګرو، زه ورته ورکومه، دلته به زه ورکومه 1990. ملګرو، دا چې دی اوس له 18 کلونو نه زیات دی. ملګرو، لاندې تاسو ته یو چکما راځي، همدا به تاسو یو ځل لاګین کړئ. دلته تاسو ته 4 برخې راځي ملګرو، فیمیل، میل، ریتر نوت سی او کاسټم. ملګرو، دلته ښه خبره همدا وي که ښځینه وي لومړی به تاسو انتخاب کړئ او که
نارینه وي دا دوهم به انتخاب کړئ. نو ملګرو زه دا دوهم اپشن انتخابوم، دا د ملګرو. له هغې وروسته ملګرو تاسو په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. نیکسټ باندې ملګرو چې هر کله کلیک واخیسته دلته تاسو ته 3 برخې راځي. لومړی ملګرو تاسو ته لیکلی دی هلال خوستی 350 او بل خوستی هلال. ملګرو دا یوازې څه ورته مخکې کړي دي او په دې طریقه دا تیاره ټمپلیټ دي. دا تاسو کولی شئ چې انتخاب کوئ. یوازې دا چیک مارک ولګوئ، په دې ډول تاسو هم کولی شئ یا دا ولګوئ. نو ملګرو که غواړئ چې خپل ځان لپاره یو بیل خصوص یا جدا ایمیل ځان لپاره جوړ کړئ، دا دریم اپشن چې دی ملګرو دغه اپشن تاسو ته دلته ښکاري، همدا کریټ یور ان جیمیل ادرس. ملګرو دا به تاسو انتخاب کړئ د نوي جیمیل د جوړولو لپاره. دلته ملګرو زه یو ځل ولیکم، دلته چې هر نوم ورکوئ مشکل نشته. زه به دلته یو ځل بیا ولیکم هلال خوستی. ملګرو وبخښئ ملګرو دغه صفحه چې ده ما نوم سم ورنه کړو، زه به ولیکم خوستی. ملګرو دا مې ولیکلو، اوس دغه فاصله چې ده دا زه هم ختمومه، دا سپیس چې دی. ملګرو دلته مثلا زه یو کوډ ورکومه 440 ملګرو دا کوډ مې ورکړه. له هغې وروسته به تاسو په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. دا د ملګرو ما نیکسټ کړو، دا د زموږ ایمیل جوړ شو. نو ملګرو اوس به تاسو پاسورډ ورکوئ. دلته ملګرو تاسو ته لیکلي 8 خانونه باید پاسورډ کم نه وي او نور تاسو خوښه چې څومره پاسورډ ورکوئ، خو 8 خانونه باید کم نه وي. نو ملګرو دلته اوس شو پاسورډ، نو تاسو ته که پاسورډ غواړئ چې ښکاره شي نو شو پاسورډ باندې کلیک وکړئ. ملګرو زه یو ځل پاسورډ ورکوم، تر هغې به ویډیو سکیپ کړم. دا د ملګرو ما پاسورډ ورکړه، اوس به په نیکسټ باندې کلیک واخلم. ملګرو تاسو به 8 خانونه پاسورډ کم نه وي او نور چې تاسو خپله خوښه څومره پاسورډ مو ورکولو. نو ملګرو له هغې وروسته به تاسو په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. دا د ما نیکسټ کړو. ملګرو له هغې وروسته دلته تاسو ته افغانستان که چې وایي تاسو ته خپله د افغانستان کوم نښان چې دی دا خپله راوړي. ملګرو دلته به تاسو نمبر ورکړئ. زه یو ځل ملګرو نمبر ورکومه، تر هغې به ویډیو سکیپ کړم. ملګرو دا دی ما نمبر هم ورکړو. له هغې وروسته به تاسو په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. ملګرو دا مو چې هر کله دوستانو نیکسټ کړو، تاسو ته دلته معلومات کیږي چې د زموږ لاګین چې دی دا روان دی. ملګرو لږ صبر کوو تر څو موږ ته دغه صفحه هم خلاصه شي. دا د ملګرو زموږ اکاونټ چې دی په بشپړه توګه باندې جوړیږي. له هغې وروسته ملګرو تاسو بیا هم په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. دوستانو تاسو به لاندې راشئ آی اګري، په دې باندې به تاسو ملګرو کلیک وکړئ. دوستانو لږ صبر کوو چې موږ ته بله انټرفیس را خلاصه شي. دا د دوستانو زموږ سرچینګ چې دی پای ته رسیږي. دا د ملګرو موږ ته د ګوګل کوم خدمات چې دي دا راواوښتل او ملګرو تاسو به دغه صفحه چې ده اکسپټ به کړئ. د ملګرو دغه به اکسپټ کړئ او په دې ډول به تاسو اکاونټ چې دی جوړ شي. دا د ملګرو زموږ اکاونټ چې دی په بشپړه توګه باندې جوړ کړو. اوس ملګرو څنګه کولی شو چې ایمیل صفحې ته داخل شو؟ د دې لپاره به تاسو په ټاک می ټو جیمیل په دې دوستانو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ تر څو تاسو جیمیل اکاونټ ته داخل شئ. دې ملګرو ما کلیک وکړو، تاسو ته دلته ښکاري. دا د ملګرو موږ په بشپړه توګه باندې د جیمیل صفحې ته داخل شو. د ملګرو دغه ویډیو چې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې د جیمیل اکاونټ جوړ کړو. د ملګرو ډېره مهمه او ضروري ویډیو ده او کوشش وکړئ له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او په وروستیو کې بیا هم هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې له ملګرو سره